بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو پام راړو د میدان وردګو ملي رادیو څخه تر دې مهاله لاندو او مهمو خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي له ښوونیز مرکزونو سره د مرستو په دوام د دې ولایت جغتو ولسوالۍ له حاجي خدایداد خان علي ښوونځي سره 1,19,541 افغانۍ مرسته شوې چې د یاد ښوونځي لومړنۍ دورې لپاره پرې د ودانۍ چارې پیل شوې دي چې 12 ټولګي لري او دا مهال یې 90 سلنه چارې پر مخ تللي دي. د میدان وردګ ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نوې پریکړې پر اساس چې د یاد ولایت شاوخوا 880 کسانو ته په پیژندپاڼه کې اصلاحي خدمات ترسره کړي. د قانون او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدری د قرغیزستان د قانون او وزارت له پخواني مرستیال المازبک تومانوف او د آذربایجان د قانون او وزارت پخواني مرستیال آذر شکوروف سره کتلي دي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یادو هیوادونو د قانون پخوانیو مرستیالانو د دې کتنې پر مهال افغانستان کې د پانګونې فرصتونه مناسب بللي او د هیواد پر قانون او معیاري لابراتوارونو یې پانګونې ته چمتووالی ښودلی. ورته مهال د قانون او پټرولیم وزیر د بهرنیو پانګوالو د ملاتړ او هغوی ته د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه کړې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د سویلي اسیا څانګې له رئیس او کابل کې د یاد هیواد د مخکني سفیر جهاد ارګینای سره کتلي دي. یاده کتنه کې چې د اسلامي همکاریو سازمان په سکرټریات کې شوي دواړو خواو له افغانستان سره د همکارۍ لپاره احتمالي لارې چارې څېړلي دي او د افغانانو د ملاتړ او د اسلامي امارات له چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه د رغنده خبرو اترو د دوام پر ارزښت یې ټینګار کړی دی.